نو د پلار یو آه به راوړلی شي او په تله د بدو کې به کېښودلی شي د سړي به فیصله د جهنم وشي چې زه جهنم وی دی چې جهنم ته روان شي نو دی به وګوري نو پلار به هم جهنم ته روان وي د هغه به هم نیکۍ کمې شوي دی به وایي یا الله دا زما پلار دی زما په نیکو اسې زما کار ونه شو الله زما دا نیکۍ دله ورکوي او زما دا پلار دی په جنت ته لاړ شي زه خو اسې جهنم ته روان یم رب العالمین به ورته وایي دا هغه پلار دی چې د هغه د وجې نه ته جهنم ته روان وي نن چې روانې دا د پلار یو آه دی نن ستا مخه د جهنم کړله خو ځه چې ته په پلار وسم خفه کېږې نو ما وبخلی دا پلار دیم جنت ته ځي او ته ورسره جنت ته ځه دواړه ځای جنت ته ما وبخلی د رحم او د کرم معاملې به هم ډېري خو څه به کول غواړي نور الله ډېر رحیم ذات دی الله ډېر کریم ذات دی د رحم او د کرم معاملې به یي خو اعمال به کو چې داسې یوه تله پرته یوه تله پرته د هغې کې به دا هر څه تلل شي هر څه به هغې کې تلل شي نو هغې ورځې له ځان له یو تیارې وکړو هغې له یو فکر وکړو چې هغې ورځ کې به راله دا ټول منځونه به الله تلي الله دې رحم وکړي نو چې د جمعې منځ راله وتلي او د جمعې منځونه هم ټول فرائض راوخیږي او سنت ورسره د سره دی خدای دې خیر کوي نو نن سبا خو سنت ختم شول صرف فرض مونږ دی او یو غر دی د جومات دا سنت چې پرېږدي او ته یې لږ د لاس نه ونیسه لږ ما ته ودرېږه لږ ما ته وګوره دا تا د چا سنت پرېښوده دا د امام الانبیا نبی کریم صلی الله هغه سنت ته پرېږدي حوض کوثر له به نه ورځي امام الانبیا به نه ویني د هغه مخې ته به نه ودرېږي او داسې په ډاډه یې پرېږدي داسې په ډاډه ګناه چې درنه وشي خلکو ته مخ ښکاره کوه خپله ګناه خلقو ته مخ ښکاره کوه ځکه پټه ده او الله ته معلومه ده الله به دې پټ معاف کړي نو خلقو ته یې مخ ښکاره کوه نو ته چې مونځ وشي او ښکاره روان شي او د جومات نه وځي کل امتی معاف الا المجاهرین نبی علیہ السلام فرمایي زما به ټول امت الله معاف کړي هغه امتیان مې نه معاف کوي چې هغه ګناه په جرأت کوي ښکاره کوي په ډاډه کوي نو د دې نه بله ډاډه شته که نه چې مونځ وشي او ښه په ډاډه باندې ښه په ډاډه دی د جومات نه روان شي ته ودرېږه تا ته څه پاتې نه دي تا ته څه پاتې نه دي بس ته به حوض کوثر له ورځې د امام الانبیا مخې ته وایي به چې ته